وطن دې زما افغانستان، وطن دې زما افغانستان. کندهار ښاروالۍ د ښار په 15مه ناحیه کې د حاجي عرب عمومي کوڅې د اساسي رغولو چارې پیل کړې. دا کوڅه چې تقریبا 1440 متره اوږدوالی لري، پیلن یې په 2 فازه کې رغنیزې چارې پیل شوې. دغه پیلن چې کوم کار شروع دی دا یې 2مه برخه د 2هم فاز دی. تقریبا 640 متره اوږدوالی او 2 متره پلنوالی لري. یوه هفته مخکې رغنیزې چارې پیل شوي دي او پاته کارونه به یې د 3 میاشتو په موده کې پای ته ورسیږي. په دې 2مه برخه کې هره ورځ 4 کسانو ته په فني او غیر فني ډول د کار کولو زمینه برابره شوې ده. د همدې عمومي کوڅې په اساسي رغولو سره د دې سیمې اوسیدونکو زیاته خوښي وښودله او د کندهار ښاروالۍ د دې مهم ګام څخه یې ځانګړې مننه وکړل. زما زما د وطن زما زما څه کلر دی یو کبر. مونږ دغه د المکه په نامه باندې پروژه دلته په 15مه ناحیه چې د 2هم ګذر مربوط راځي دغلته دغه پروژه کار کوو. دا مکمل طول یې دی 638 متره. دې کې یوه عمومي کوڅه ده او بله فرعي کوڅه ده. عمومي کوڅه یې ده د 500 مترو په طول باندې او دغه فرعي کوڅه چې ده دا بیا په 132 مترو په طول باندې ده. فرعي کوڅې عرض دی 15 متره او دغه عمومي کوڅه چې ده هغه 9 متره ده. نو هغه پروژه ځکه مخکې نه دا ډیزاین شوی و او تر څو په دې باندې کار شوی و مونږ ته د دې هغه سبګریډ طبقه چې دغه تاوره وخت تکمیل شوې ده په دې باندې 2مه طبقه چې د سابیس د هغه ورول کېږي او هغه کمپکشن کېږي. د هغې نه په 2م قدم کې دا تاوره کانکریټ ته آماده ده. یوې خو بلې خو چارې هم تیار مخکې نه جوړې شوي دي، پلیټونه هم آماده دي او بس په دې باندې کانکریټ ریزي کوو. موږ د مشرانو څخه خوشحال یو. موږ په خپلو کارونو چې اخته سو تاوار ده نو موږ بیا بل ملک ته څه ضرورت لرو چې ولاړ سو. موږ په دغه ملک خوشحال یو، په دغه ملک موږ په خپلو کارو اخته کې سره انشاءالله موږ اوس فلحاله ډېر خوشحاله یو چې دلته په کلي په وطن کې د کار زمینه مساعده شوې ده ځوانانو ته. موږ ډېر خوشحاله یو. موږ غواړو چې نور انشاءالله دغسې پروژې پر کار ولوېږي چې دغه کم ځوانان چې دلته ولاړ دي باید دا ګډ پر کار شي وروره. ولې ناخوالې دلته ډېر دي وروره، په دې ډېر دي چې اوس دلته کار زمینه مساعده شي. دغه ځوانان به وروره نه به خارج ته ځي، نه به بلې هېواد ته ځي، نه به بلې هېواد ته ځي. د خپل په وطن په خپل په کلي په محل کې به ګډه پر کار شي. نو اوس انشاءالله موږ ډېر خوشحاله یو چې داسې خوشحاله یو چې دلته د کار زمینه مساعده شوې ده. هر سړی خپل پر کار خپل پر روزګار انشاءالله خپل پر وخت راځي. دغسې کارونه د خپل ملت دپاره دا د الله جل وعلا شانه امر هم داسې دی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم امر هم داسې دی چې تاسو خدمت وکړئ. د الله جل وعلا شانه مخلوق ده او دا یو نوع وسیله ده، دا بشر دوستي ده چې دغه الله جل وعلا شانه مخلوق ته خدمت وسي. او په دې کې غټې مرتبې پرتې دي چې څومره قدر مرتبې په دې کې شته هغه په یوه لار کې بله نشته. په دې کې داسې دغه دی چې علیه صلات وسلام مبارک فرمایي چې دا مرتبې او دومره اجر او ثواب دا په حجو کې هم نشته، په عمرو کولو کې هم نشته، په روژو کې هم نشته چې یو سړی ډېرې روژې نیسي، یو سړی ډېر حجونه کوي، یو سړی ډېرې عمرې کوي. دغه د الله جل وعلا شانو د مخلوق په خدمت کې د دغه سره په احسان او په نیکي کې چې څومره قدر مرتبې پرتې دي، څومره اجر پروت دی، دا په هېڅ کې نشته. نو دا ډېر ښه خبره ده، دا ډېر ښه کار دی چې د الله جل وعلا شانو دین ته خدمت، د الله مخلوق ته خدمت کول. نو الله جل وعلا شانو دې تاسو ته اجر درکړي. دا یو غټ دغه دی، اجر لري او یو غټ کار دی. د میسورې د هما د سپوږمۍ د شپې سوما د وطن زما زما د وطن زما زما